Mr. Ghazi Amir Muhammad Chaknuri, known as Chaknawar Mullah Sahib, was from Momen tribe and born in 1841 in Ningarhar, Lalpuri, and the village name was Chaknawar in Afghanistan. He was educated in religious studies. He liked to read books, and currently there are collections of books in his house. He could speak Arabic, Pashto, and Dari languages. He also went to other countries such as Saudi and traveled from Peshawar to Bombay, India. In 1919, Chaknawar Mullah Sahib was asked by Amir Amanullah Khan, the previous Afghan king, to fight with him in Afghan Third War against British Army. Chaknawar Mullah Sahib accepted this request and he gathered more than 100,000 Afghans in war against British Army. Although the British Army had different type of weapons, Mr. Chaknawar Mullah Sahib successfully defeated them with support of his army in his area and other places such as Khogyani, Paktia, Kandahar, Torkham, Shinwari, Momen, Nangarhar, and even moved to the other side of Durand Line. This type of weapon is used to fight against British soldiers. His house was looked after by his son, Senator Ghulam Nabi Chaknuri, who was member of Senate too. The house is now looked after by his grandchildren, Ataullah Chaknuri, Sher Shah Chaknuri, Bilal Chaknuri, Mirwais Chaknuri, and Riaz Ahmad Chaknuri. In this video, Bachaji will speak to his grandchildren. It was explained that the house was visited by many poets such as Mr. Ulfat and Mr. Rushdie and many politicians and well-known artists. He was always pro-Afghan solidarity and unity and invited Afghans to accept and respect each other. He also built nearly 30 mosques in Afghanistan. Chaknawar Mullah Sahib died in 1931 and is buried with some member of his family, including his son, in Chaknawar area near his house. Please watch this video and his grandchild, Mr. Mirwais Chaknuri, will explain more. شروع کوم د لوی الله په پاک او لوی نوم کرنا د پیروي د محمد دا صلی الله علیه و آله وسلم ګڼنشته په جهان بل رڼا نبوت په محمد باندې تمام دی نشته پس د محمد انبیا زما ډیرو قدرمنو عزتمنو سپیڅلو غختلو زیم ستاسو باچاجي ستاسو صابر شاه صابر ستاسو په غږ یور وایس ټي وي لندن کې د پښتونخوا غږ شاملوم قدرمنو ملګرو یو ډېر تاریخي کلي ته راغلی یم 10 کاله مخکې هم زما دا ارمانو چې دا کلي ووینم 20 کاله مخکې مې هم دا ارمانو 10 کاله مخکې مې هم ارمانو د افغانستان 3 سفرنامې ما لیکلي او په هره سفرنامه کې مې دا خواهش ظاهر کړی دی چې زه چکنور کلی ووینم چکنور کلی د ننګرهار یو تاریخي کلی دی او دا کلی د لوی مبارز چکنور مولا صاحب رحمت الله علیه کلی دی د چکنور مولا صاحب کلی ته راغلیم د هغه مزار مبارک ته او ټول باغ و بڼ مزار مبارک ته راغلیم د هغه د کلي عزتمندو مشرانو له راغلیم د هغه لوی جومات او مدرسې ته او د هغه حجرې ته د هغې حجرې د هغه کلي د هغه د کور دننه ټول حالات تاسو ته قدم په قدم ښایم راځئ ما سره اوسئ ملګرو دا د چکنور مولا صاحب مقبره ده د هغه مزار ته مبوزم د هغې نه مخکې زه د هغې اک یو زوی سناتور صاحب غلام نبي چکنوري دا مبارک قبر د سناتور صاحب غلام نبي چکنوري دی سناتور صاحب غلام نبي چکنوري
د افغانستان د ولسی جرګې مشر هم پاتې شوی، د سینټ ممبر هم پاتې شوی. ډېر دروند پښتون و، دروند پټکې به یې په سر و. پښتونخوا ته را مهاجر شوی. پښتونخوا کې به یې لوی درستخان چلولو او د دې علاقې د دې سیمې نه تللی و کابل ته پارلیمنت ممبر. دا د سناتور صاحب قبر مبارک دی او دا هماغه شرعي طریقه باندې دی جوړ کړی دی. نه پې ګمبته شته، نه پې دارنګې څه شته چې هغې کې باندې خلک هسې فضول رسومات ادا کړي. ساده باده قبر دی، د ډېر لوی پښتون ساده باده قبر دی. او راځئ چې د چکنور ملا صاحب مزار ته مو هم بوځم. دا د چکنور صاحب محترم قبر دی. د چکنور صاحب مولا رحمت الله علیه چې کم خدمات دي هغه خو ټوله پښتونخوا نه بلکې ټولې پښتونخوا ورته ښکاره دي. نن د هغه په مزار مبارک مونږ ولاړ یو. د هغه د کلي وطن خلک دي، د هغه نوسي را سره یو د ټولو دا چې د پښتو ډېر لوی زوی، ډېر لوی ستوری استاد محمد آصف صمیم صاحب د کابل نه راغلی دی. د کابل نه د تشریف راوړی دی او دلته کې د چکنور مولا صاحب نو څو لکه څنګه چې زه مېلمه کړی یم همداسې دی مېلمه کړی دی او د دې ویډیو دپاره موږ ټول راجمع شوي یو. دا د یوروش ټي وي اعزاز دی چې د استاد صمیم غوندې شخصیت ورته د کابل نه راغلی. نو د چکنور صاحب مولا په هکله د ډېر محترم او ډېر قدرمن شاعر لیکوال الحاج میرویس چکنوري صاحب چې د هغه نوسی دی لږ څه معلوماتي خبرې په یو 2 منټو کې هغه ترې کوم. څنګه یې جي؟ الله احسان دی، شکر دی. لږ د چکنور مولا صاحب باره کې راته څه ووایي جي، د ده د مبارزو. نو چکنور مولا صاحب په مبارزي د هغوی د ژوند څو اړخونه دي. د زیات مهم کارونه چې د هغوی ژوند د هغوی د ژوند زیات وخت چې تېر شوی دی هغه په سولو او روغو جوړو او په جرګو کې تېرې شوي دي. او دویم اړخ د هغوی د مبارزو د غذاګانو دی چې هغوی غذاګانې کړي دي. تقریبا د هغوی ټول عمر په دغه 2 سلسلو کې. او درېیمه سلسله بیا د هغوی د تصوف سلسله وه چې مریدان به وو، هغوی نه به یې لاسنیوی کوو او ښوونې به یې خلکو ته کولې. او یو څه د ژوند په اول مرحله کې چې هغوی کله د درسونو نه فارغ شو، د هندوستان نه خپل درسونه تکمیل کړه، نو څه تدریس یې دلته کاوه. خو چونکې د هغه په لږ وخت کې مصروفیات دومره زیات شو چې هغه د تدریس ته هغه بیا وخت پیدا نه کړی. نو تدریس یې ډېر لږ کړی دی. نور بس امر بالمعروف او نهی عن المنکر او جهادونه او اصلاحي کارونه دا د هغوی د ژوند ټوله احاطه په همدې باندې ده. څومره 90 کاله عمر کې وفات شوی؟ 90 کلنۍ کې وفات شوی دی. لکه کم سنه کې وفات شوی دی؟ نو دغه په پوره 1400 کې 1400 هجري لمریز کال کې 1300 هجري شمسي کال کې او لمریز کال کې هغوی وفات شوي دي. یعنې د نن نه 93 کاله مخکې لکه 9 کاله مخکې وفات شوی دی. او هغوی باندې کم کتابونه هم لیکلی شوي دي، کم کتابونه، کم کالمونه، کم لیکل په لیکوالو به ضرور کړي دي. مختلفو ادبا، فضلا، شعرا دي په لیکل کړي دي، عالمانو په لیکل کړي دي. او خپله د نومیالي غازي کتاب چې سیال صاحب د نن 15 کاله مخکې سیال صاحب کوم میراجان سیال صاحب و، ارواخاد میراجان سیال صاحب، هغه د نومیالي غازي په نوم باندې کتاب لیکلی دی. نو په هغې کې مختلفو د افغانستان یادو شخصیاتو هغوی مې لیکنې کړي دي. هغې نه وروسته بیا سیمینار په امریکا کې یو سیمینار په ډېر لوی سیمینار شوی او هغې نه وروسته بیا نورو هغوی د شعب درویشان په نوم باندې یو امریکا کې ځوانان و، هغوی ډېر با احساس و ځان په دې معنی نه بلکې د افغانستان په نورو رجالو باندې هغوی سیمینارونه کړي دي او لیکنې پې کړي دي. نو هغې بیا وروسته نورو د افغانستان او پاکستان او اروپا کې ځینې میشت افغانان بلکې غیر افغانان د افغانستان نه ماورا نور خلکو ادیبان او لیکوال چې وو او په خپله امریکا کې نور هغوی ته بیا دغه ولېږل، هغوی پې چې مضامین پې ولیکي.
نو یو غټه مجموعه اوس د هغوی په دغه باندې لیکل شوې ده، موږ سره محفوظ ده. انشاءالله چې آینده دپاره که د چې کوم ملا صاحب رحمت الله علیه باندې کتاب چاپېږي نو دا به د مخکیني په نسبت باندې به د 3 چنده د 3 برابر به پنډ وي، ضخیم وي. نو هغه دغه او قدرمنو دا چکنور ملا صاحب یو لکه څنګه چې ما تاسو ته وښیل د هغوی قبر مبارک غلام نبی چکنوري صاحب چې خلک یې د سناتور صاحب په نوم هم پیژني، ډېر خلک یې د آغاجان په نوم هم پیژني. بیا د آغاجان چې کوم بچي دي ډېر محترم بلال چکنوري لالا، میرویس چکنوري صاحب، شیرشاه چکنوري صاحب، عطاالله چکنوري صاحب او ریاض چکنوري صاحب او تقریبا د شیرشاه چکنوري نه بغیر چې هغه د هغه د اجرې ساتندویه د هغه د پښتون درستخوان دا 4 واړه ډېر ښه لیکوالان هم دي، بلکې ریاض چکنوري صاحب خصوصو کتابونه هم چاپ کړي دي. نو دا لیکوالان هم دي، کامي خلک هم دي او د دوی د لیکوالو سره ډېره نږدې تعلق دی، ورورولي ده. لکه نن استاد صمیم چې راوختی دی خو ده سره د ده ورورولي ده که نه. راځئ چې لږ استاد صمیم سره یو 2 خبرې وکړو. وړني دي چې یادېږي په سندرو هم په بیر. زه د دې خاورې د ننګونو د خاورې د جهادونو د خاورې د غزاګانو د خاورې او د هغه جنګونو د خاورې چې دغه مقصد لپاره دلته شوي د دې کورنۍ عقیدت او ارادت د میراث نه راته پاتې دی. زه ډېر راغلی یم او ډېر بیا هم ارمان دی چې ډېر راشم او دا ځل په یو بله ښکلا باندې هغه د محترم ارواښاد نومیالي غازي په مزار باندې زه نن د پښتو د ډېر حقدار لیکوال او شاعر او استانه صابرشاه باچاجي په لیدو هم په دغسې ځای کې مشرف شوم. دا هم راته یو بل اعزاز دی، د یو اروايي روحاني او ستانوال اعزاز دی. د دې ته هم ډېر زیات خوشحاله یم. زه هر ځل راغلی یم برکتونه مې وړي، زه په خوند پوه شوی یم او دا ځل هم چې راغلی یم اوس مې ډاکټر صاحب ته وویلې چې تاسو به زما په باب باندې اندېښنه کوئ چې دا موټر دی او لارې دی او دا دی، خو زه چې کومې ستومانۍ مې ګاللې د هغې اجر ما ته خدای په غوښته کې دا راکړه چې د ښاغلي ډاکټر صاحب یو ګران نازولي نوسي سره مخ شوم او هغه سره راغلم. لکه چې ما زه چې چېرته سفر ته ځم ډریورانو نه مې شکایت زیات وي، دا به م وکړم، اوس بیا م وکړم، دعا کوم چې خدای په یو شریف ډریور مې واړی. بیا مې خدای پاک کله داسې واړی چې سړی مې بیخي خپل شي، نسی مې شي او راره مې شي. زیات لکه د کابل دا سفر درته ستومانۍ آسان مې شو. وڅنډلې چورې استاد د ستاسو په راتګ باندې د آغاجان چکنوري صاحب د چکنور مولا صاحب په هکله خو میرویس لالا خبر د آغاجان چکنوري صاحب په هکله راته 2 خبرې وکړئ. د هغوی د زوی خوشحال بابا خبر باندې به پیل کړم. دا 2 خبرې. هغه وایي چې هغه پلار بې بخته نه دی په جهان کې چې خلف ورځنې پاتې شي یادګار. دا کورنۍ که له یوې خوا جهادونو، ننګونو، غزاګانو ژوندۍ ساتلې، د بلې خوا د سناتور صاحب ارواښاد چکنوري غوندې شخصیت د ده خلفیت ساتلې ده چې ده د هغه ځایناست خلف او صالح خلف دی او پیغمبر د حدیث محتوا له مخې چې انسان مري ټول عملونه ورسره مري، خو بې له دې 3 نه چې په هغو کې یو صالح ولد دی. که د علم خبره شي علم هم همدا دی، او که د جاریه صدقې خبره شي ټول ښېګړې دې خاورې ته پروردګار راغونډې کړي دي او دوی هم بختور دي او موږ په د دوی په سلسله بختور یو چې د دغسې روحانیت سره یو تړون دی په یو شکل باندې. او د ډېر زیات څه بې له دعاو نه موږ هېڅ نه لرو. پروردګار په دربار کې دعا کوو او په تاسو امین در باندې د هیلې په توګه حتمي کوم چې پروردګاره د خپل حبیب په خاطر، د خپل شان په خاطر او د خپلو دغسې صالحانو غازیانو او ستا د دین د حامیانو د کارنامو په خاطر په دې خاوره ورحمېږه
په دې ملت ورحمېږه او په دغه اخلافو ورحمېږه چې دا موږ ورته نن راغلي یو او پروردګاره د خپل حبیب په خاطر موږ د دغسې د مصلحانه او داعیانه غونډو دپاره دغسې بیا ورته راولي او د دې ارواح سره هم تړلي ولري او ستاسو هم ډېره زیاته مننه. ملګرو راځئ چې هغه تاریخي حجرې ته بوځم. شیرشاه جي صاحب څنګه یې؟ الحمدلله د خدای احسان دی، خوشحاله او روغ اوسئ. اغا جان غلام نبی سناتور چکنوري صاحب بس یو زوی او د چکنور مولا صاحب رحمت الله د همدې یو زوی و، نور زامن یې وو، هغه طفولیت کې پاک رسېدلي وو. او لورګانې بدري لورګانې ترې پاتې وې او یو زوی دا څلور کسان ستاسو والد صاحب او دا چې کومه په دې دوی شپوړی ما وشماره دوی شپوړو مونږ راوختو دا هغه حجره ده دا همغه حجره ده چې دې نه د چکنور غازي ملا صاحب رحمت الله علیه د انګریزانو په مقابل کې د جهاد اعلان کړی دی او قومونو او ولسونو سره ملګرتیا کړې ده او په خپله چکنور ملا صاحب په جهاد کې خړې جامې او خړ پټکی په سره و او په خپله باندې ټوپک به یې ګرځوه او دا خبره خو ډېره مشهوره ده چې د انګریزانو رساله راووتله نو اول ډز پې د نارې تکبیر غږ سره اول ډز پې ده کړی دی او بیا دا هم خلک وي چې د دې دوه خبرې په دې ورځ شپه باندې کوي چې یو خدای د غازیانو دغه وخت ویلي موږ یې تقسیم کړي وو، بیل ګروپ واره خپل موضع کې ناست وو، د مورچل کې ناست وو، دا ګټان مټان ځان ته برابر کړي وو. نو داري وویلی چې دا چکنور ملا صاحب زموږ سره و، بل به ویلې زموږ سره و او بل دا خبره کرامات دي او دویمه خبره دا کوي په قسم باندې وایي زموږ د قسم وي چې د هر بوټ یو کال نه به ډس کېده د انګریز خلاف او انګریز چې همدلته د دومره ملکونو کې د آخري شکست په د راکې په محاذ باندې شوی دی، جهاد استقلال الحمدلله حاصل شوی دی. دا اجره چې کومه ده دا خو د چکنور مولا صاحب د اغا جان د وخت دې کې د اغا جان د وخت د هغوی د سناتور صاحب د وخت د دیوالونه خو ماته د هغه وخت دا نور آبادي څه زړه ده او څه نوې شوې ده. او جي څومره رقبه کې به یې دا به یو جریب کې به یې صاحب یو جریب کې ده. دې اجرې ته به ستا په خیال لوی خلک د وخت لیکوالان او دولتي خلک څوک راغلي؟ د وخت خلک چې د نیکه په وخت کې هم د اعلیحضرت نادر خان ورور سردار محمد هاشم خان هم راغلی دی، صدر اعظم و او هغه ته به یې صدر اعظم کبیر ویلی ځکه چې هغه 18 کاله صدر اعظم پاتې شوی دی. هم د نادر خان په وخت کې اعلیحضرت نادر خان په وخت کې او هم د اعلیحضرت ظاهرشاه په وخت کې او بیا د چکنور ملا صاحب په وفات کې اعلیحضرت نادر خان خپل نایب را لېږلی دی سره د بهترین تعزیه ته او یو څه کومک مالي کومک هم کړی دی. او د اغا جان په وخت کې اغا جان په وخت کې ډېر شخصیتونه راغلي دي، لوی شخصیتونه تشریف راوړی دی. رښتین صاحب لکه دا لیکوال خو هغه دغه وخت ملګري وو که نه دا رنګ خلک راغلي دي. ډاکټر عبدالظاهر خان صدر اعظم و او ډېر زبردست سړی و. دغه د مجروح صاحب سید شمس الدین مجروح صاحب د لوی کورنۍ هم دی او لوی شخصیت هم دی ځکه د هغه په حق کې فاضل صاحب لیکي فضل الرحمن فاضل صاحب سفیر چې و چې دا مجروح صاحب معاون صدارت و سفیر و وزیر و سناتور و خو دا چوکۍ د هغه د شخصیت پورې کمې وي یعنې داسې خل الفت صاحب راغلی دی، رښتین صاحب راغلی دی، جناب سمیم الله خان سمیم صاحب چې زما د پلار سره ډېر د هغه سره بیا بې تکلفه د هغه او د وایل صاحب سره وایل صاحب راډیو کې د افغانستان خپل وخت کې طاق نه طاق و معارف ته ډېر خدمت کړی دی او والي ګورنر هم پاتې شوی دی. دا مدیر صاحب سمیم الله خان دغه دواړه دا زما د پلار به دغه خبره په اصطلاح داسې یو یار جالي چې ورته وایي دی دغسې ملګري و. او نن چې دا کومه ملګري دلته راغلي دي نو دې کې استاد آصف سمیم صاحب هم راغلی دی او استاد مراد لایق صاحب چې زموږ د دې خاورې نوموړی محقق دی هغه هم راغلی دی او رفیع الله انتظار صاحب لکه نن هم هغه سلسله شروع ده د علم د ادب د فرهنګ قدرمن وروستو په شا چې تاسو زموږ کومه لایبرري وینئ هغه لایبرري هم نن کولاو ده یعنی دلته کې که د چکنور مولا صاحب د وخت تورې شته نو د اغا جان غلام نبی چکنوري صاحب
د کتابونو او د کتابتون هغه سلسله د علم او ادب او فرهنګ هم هغه رنګ جاری ده. د دې کلي خلک راځي، زلمي راځي او د دې کتابتون نه استفاده کوي. د سید صابر شاه صابر باچاجي دا خو یو محبوب سړی دی په کوزه پښتونخوا کې او په بره پښتونخوا کې. او دا چې پرون دلته د چکنور ته د راتګ نیت وکړو نو زموږ مشر میرویس لالا سره د ملګرو 2 موټره خل د استقبال دپاره ځان سره را بدرګه کړ، تورخام ته ورغله او ماښام نه پس راغله او موږ ځینې ډېرو درنو شخصیتونو ته خبر وکړه او هغو زحمت ایستلی دی لکه استاد سمیم صاحب چې د کابل نه تشریف راوړی دی دو دپاره، او دغسې استاد مراد لایق صاحب، رفیع الله انتظار صاحب، ډاکټر مسافر، دغه نور دوستان او څه کسان په لاره په راتګ کې دي، د راتلو په شرف کې دي. الله دې هغو هم په خیر راورسوي. نو نن غرمې پورې به انشاءالله چې ډېر دوستان راشي. او باچاجي خو چې څه وخت اعلیحضرت ظاهرشاه غوښتي او کابل ته نن نه 20 کاله مخکې نو ده په خپله سفرنامه کې لیکلي دي چې زه د چکنور حدودو ته راورسېدم په لوی سړک باندې. ما د دې ورته وویل چې موټر ودروه او د هغه وخت هم د اعزاز لاس استقبال ته تورخام ته موټر ورغلی و. موټر ودروه او زه د چکنور غازي ملا صاحب ته د یو ادب او تعظیم سر کته کوم. یعنې د دې نه د سیند هغه اړه نه د اخلاصمندي د د راتګ سره دلچسپي ارزو څومره چې د راتګ سره خواهش و همدومره خواهش زموږ هم دی. که کبرونه زمانه دې راغلي هغه هم د په راتګ باندې هملته خوشحاله دي. نو موږ د هرکلی کوو، نور دوستان هم راوښتي دي، موږ ته پرې خوشحاله یو او همیشه د خدای پاک دوستان همیشه خوشحال راولي. او قدرمنو رښتیا خبره هم دا ده چې یو 22 کاله مخکې هم زما د لوی کور لوی سفرنامه کې دا ارمان و چې زه چکنور تاریخي کلي وینم. بیا د میدان خار سفر کې هم ما دا خواهش ښکاره کړه، بیا د کابل یون کې هم، او بیا چې کله د دوی مشر ورور بلال چکنوري صاحب پېښور ته راغو زموږ پښتونکور ته، نو هغه میرویس چکنوري صاحب ته وویل چې زه تا ته امر کوم چې باچاجي وغواړه. همدغسې عطاالله صاحب هم دوی ته وویل. نو نن زه خوشحاله یم چې په هغه تاریخي حجره کې ناست یم کومه چې د چکنور ملا صاحب او کومه چې د آغا جان چکنوري ده. اوس خپل کوربه خپل باچاجي صابر شاه صابر له د چکنور ملا صاحب رحمت الله علیه د دې سپېڅلې خاورې نه اجازت ورکوي. د لوی الله امان.